د خوست دغه 14 کلن ماشوم چې خپل ځان ریاضولي او د ښوونځي زده کوونکی راپېژني وايي شاوخوا 2 کاله مخکې په 12 کلنۍ کې د نشه یي موادو په څکولو روږدی شوی. ریاضولي وایي چې څه موده مخکې د معتادینو په روغتون کې بستر شوی هم و، خو زیاتوي چې وروسته له هغه ځایه وتښتېد. د نشه له کریسټال یا شیشې نه پیل کړی او اوس په پوډرو روږدی شوی. مونږ کله کې پوډریان ډېر دی خو یې سره بوم لیاب وم نه راشه پرېږدی شوم. اول په کار نه پټې مختم نه پټېدم نه را بولته مونږ کلیوال د یې سره په نوس وه یې بره کوله شیشه اوس پوډر وه. په نشه یي موادو دا روږدی ماشوم ریاضولي له کورنۍ غوښتنه لري چې په نشه یي توکو له اعتیاد نه د ژغورنې لپاره د خپلو ماشومانو سمه پالنه او روزنه وکړي او تل یې تر خپل نظر لاندې وساتي. شیان دارې ډېر دی کلي کې یوه کلي کې دارې 3 څلور پیدا شوي دي اوس د اوس ټایم کې هر کلي کې 3 څلور دي. که څه هم کره شمېر نشته خو اندېښنه دا ده چې د ریاضولي په څېر په نشه یي موادو د روږدو ماشومانو شمېر میاشت تر بلې ډېرېږي. د دې یو علت دا هم بلل کېږي چې یو شمېر ماشومان په ډېرې اسانۍ نشه یي موادو ته لاسرسی لري. په عیني حال کې حکومتي چارواکي د مخدراتو پر ضد خپله مبارزه ګړندۍ بولي، خو د خوست ځینې اوسېدونکي اندېښنه لري چې که د یادو موادو سرچینې وچې نه شي د احتیاط کچه لا ډېرېږي. د معتادینو د کمېدو دپاره دا باید وشي چې اول چې څوک دغه مخدره مواد څوک کاري او څوک مقصد کوي که نه چې دغه اول دغه ورک شي یې نه بعد د کوم کچکبر چې دي که نه چې دا کچکبر ونیولی شي دا قانون منګولو ته وسپارلی شي. روغتیا پالان وایي له دې کبله چې د مخدره موادو په مقابل کې د ماشومانو د وجود دفاعي سیستم کمزوری دی، د ماشومانو تداوی کول نسبت لویانو ته لږ ستونزمن دي. چون احتیاط خو یو احتیاط دی خو احتیاط نظر د دوی سن عمر او د دوی د احتیاط نوې ته فرق یې ماشومان اکثریت چې دي د دوی مقاومت یا ایمیونیټي دا ټیټه وي نو دوی زر معتاد کیږي او د احتیاط موده یې اوږدیږي او په مشکله د احتیاط نه منع کیږي. په مجموعي توګه په خوست ولایت کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو شمېر لسګونه زره ښودل شوی چې زیاته برخه یې ځوانان بلل کیږي. ابراهیم رحیمي، امریکاغږ، آشنا تلویزیون.